یا دې خدای دې ادم جانه دل په دل کړم ادم جان د بدې ورځې چې ادم جانه خدای دې ښه ورځ نه درکړي بغیر د بدې نه ادم جانه دل په دل خاورې په سر ها ملګرو د امریکې نه دا کومه ښځه چې راغل دا وخت تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا پکې اوس څه وایي ګورئ ښه دا وایي چې زه به اوس $15,000 به اخلم او دا به ماله د پاکستان حکومت راکوي وایي زه امریکې ته نه ځم د پاکستان حکومت چې کوم دی هغه ورته لګیا دی هغه په زور باندې لیږي خو دا چې کوم دی هغه وایي چې زه نه ځم او ملک چې دی هغه نه پرېږدي اوس چا ورسره دوکه کړې دا څوک د واده پر ورته چا کړی هغه یو څه بل څه بل طرف ته چې کوم دی خلک پسې هغه ډېر زیات خاندي وایي چې آیا دا په کم شکل د یو ملنډې چې کوم دی هغه پسې جوړې دي په فیسبوک کې که تاسو وګورئ اوس خلک لګي د یو تصویر رلي وایي چې آیا دا کس و بل و یعنی یو ګپ دی چې کوم دی هغه جوړ شوی بله د بدبختۍ خبره دا ده چې زمونږ کومه میډیا چې ده هغه ټوله بس په دې کې لګیا ده او په دې باندې باس د هغو شروع شوی دی یعنی بل څه خبر پکې هغه هم نشته نو زه تاسو ټول چې بیا خلک وایي چې پاکستان چې کوم دی هغه په نوره دنیا کې بدنام شو داسې شو نو بدنامیږي به نه چې دې حل د شروع کړی کومه ښځه چې ده هغه یې هم خولې له راوستې ده ښځه چې دی هغه پکې هم داسې نخرې کوي چې وایي چې د دې ملک نه هغه نه ځم دغه کومه ویډیو چې کوم معلوماتو چا پې یو ډب لینک کړی و ما غوښتل زه تاسو سره شریک کړم انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو الله حافظ